زمارونو ما درته ویلي چې دا سفر د معراج په ډېر لږ وخت کې شوی دی. دومره وخت کې علما وی شوی دی چې نبی علیه السلام تن او بسترې نه پاسېد چې واپس راته نو بستره همغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه او کوم زنځیر چې راغورځولی و دروازې کولو کړې وه نو زنځیر ړقېده نو چې واپس راغی نو دا ړقېدلې بل شوي نو همغسې ړقېده. اوس ته به وایې دا څنګه په دومره لږ وخت کې بیت المقدس ته لاړ، په لار یې پکې ځای په ځای منځونه وکړل، بیت المقدس کې د پیغمبرانو تمونځ وکړو او ما تېره جمعه ویلي و چې هلته تقریرونه وشو، بیا اسمانونو ته لاړ او په هر اسمان کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو، الله سره ملاقات وشو، جنتونه دوزخونه ولیدل. په دومره لږ وخت کې څنګه کېږي؟ دا به ستا اړه کې سوال راځي. یا په دې بره چې خطه نو دې بره بعضې خلک اعتراض کوي وي یاره بره چې سنګ خطه د دې ځای نه نو لاره کې بعضې ځای کې خلا ده، هوا اکسیجن نشته، بعضې ځای کې یخني ده. دا څنګه په دې لاړ نبي علیه السلام؟ د ټولو نه مضبوط جواب یې دا دی چې دا د نبي علیه السلام لویه معجزه وه او معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف، لکه د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه چې اوبه بهېدلې نو ګوتو نه د چې اوبه بېږي، دا خو د عقل نه خلاف، دا معجزه وي. یا لاس کې به یې کاڼي نیوله او کاڼو به تسبیح وي سبحان الله سبحان الله، نو د کاڼي تسبیح څوک کوي؟ کاڼي د ژبه کم ده او غاښونه کم دي او هغه تسبیحات به صحابه واورېدل، یوازې نبی علیه السلام نه. دا معجزه شوه. یا حضرت عیسی علیه السلام به مړی جمدې که د خدای په اذن او خبرې به یې وکړې نو مړی جمدې کي، یا ړوند له به یې په سترګو لاس راښکه ړوند به جوړ شو. دا پیغمبر چې داسې کار وکړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلافي، هغې ته معجزه وایي. نو د معراج دا سفر دا د نبی علیه السلام مبارک عظیمه معجزه وه. اوس خواړو سوال ته ضرورت هم نشته، اوس خو دوی راکټ وخیجئ، پکې یو 2 قسم ناستي 3 قسم ناستي او سپومۍ ته ورسېږي، ای په خپله وایي سپومۍ ته وخت نو په لاره دا یخه هوا چې ده او د اکسیجن چې نشته، ته ځان له د اکسیجن انتظام کې او سفر کې او په هغه یخنۍ کې ستا راکټ روان دی، مریخ تم کېږي او سپومۍ تم کېږي، نو پروردګار دې انتظام نشي؟ بېشکه د خدای لوی قدرت ته معلومیږي، لوی قدرت. ځکه خو الله قرآن شریف کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده. سبحان زمونږ دا طالبان وایي دا د تعجب په ځای کې استعمالیږي چې یو داسې کار وشي چې هغه انسان ته عجیبه ښکاري نو عرب هغې نه په سبحان تعبیر کوي. سبحان زما عقل خدا نالي چې څومره دومره لږ وخت کې دا لوی سفر څنګه وشو. او د بعضې کافرانو عقل وایي یاره دا لږ وخت کې د اسمان ته ختل، بیت المقدس ته تلل، دا څنګه په ویښه ارسو شو؟ نو الله وایي چې ستا عقل ناقص دی، ستا عقل کمزوری دی، ستا عقل هغې ته نه رسي. د الله قدرت لوی دی سبحان. الله د هر عیب نه پاک دی، ما کې عیب دی، تا کې الله کې نشته. دا د خدای عیب نه دی، دا ستا عیب دی، ستا عقل هغې ته نه رسي. لکه د کب مثال به درکړم، په دریاب کې یو کب دی، نو که دې کب ته وایي چې بار اور دی نو د کب عقل اورلی؟ که ته ډېره مو وایه چې او کب ته واچې په زړه کې دا خبره چې بار اور دی، اور ګرم دی، نو کب په عقل او د کب په ذهن کې د اور تصور راتلی نشي. کب نه مني دا خبره، خو په یخنۍ کې په اوبو کې منډې تړلی وي، دا اور نه څه خبره دی او د اور د ګرموالي نه څه خبره دی. که ته ډېر وایې چې ګرمي د ګرمي وي په قلار کې نه ګرمي نشته، ګرمۍ نه غریب خبر نه دی او نه د ګرمۍ احساس ته هغه سره شته دی. نو ستا مثال هم د هغې کب دی چې اوبو کې دریاب کې خو هر څه نه خبر و د اوچې د غرونو او د کاڼو او د دنیا نه دی خبر او نه دا د هغه په عقل کې راتلی شي. الله وایي ای انسانه
ګورې ستا عقل کې نقصان دی، په تا کې عیب دی، ته دا سوچ نشي کولی د معراج د سفر، نو دا عیب ستا دی، ګورې دا د الله نه دی. سبحان الله د هر عیب نه پاک. الله چې سوی کوي، الله چې سوی کولی شي، دا الله لوی قدرت دی او د خپل قدرت لاندې دا دنیا د خدای تابع ده چې الله سوی نه کولی شي. الذي اغا الله اسرا بعبده چې د شپې بوتللی وکړل په خپل بنده، د شپې یې بوتل. اسرا د شپې سفر ته ویلې کېږي. فاسر باهلک، حضرت لوط علیه السلام ته الله تعالی فرمای فاسر باهلک بقطع من الليل، وی د شپې د خپل بال بچ وباسه، فاسر باهلک د شپې وباسه. نو اسرا د شپې تلو ته وی. اسرا بعبده او څوک یې بوتلل، بعبده خپل بنده بوت، عبد بنده خپل. او عبد څه ته وی؟ روح او جسد، وجود او د روح دواړو مجموعې ته وی. بعضې صحابه کرامو هغوی به وی دا معراج په بدن نه دی شوی، وی دا په روح سره شوی دی، لکه خوب کې چې سړی یو خوب ویني. دا د خوب معراج دی، د ویښې نه دی. نبي علیه السلام وجود مبارک په خپله کوټه کې او په خوب کې دا ټول سفر شوی دی، خوبي سفر و. الله وی نه، بعبده، دا د هر چا خپله ری وي. عبد څه ته وایي؟ روح نه دی تلی، بنده تلی دی. بنده د روح او د بدن د دواړو مجموعې ته وایي. او سبحان د تعجب اله انسان اخلي چې بدن او روح دواړه تلي. که یوازې روح تلي دا سره تعجب خبره نه ده. د روح خو د هر چا سفرونه کوي. ډېر خلک جنت په خوب کې ویني که نه ویني؟ دوزخ ویني په خوب کې، مکه ویني په خوب کې، مدینه په خوب کې ویني. ته ګوده دلته په تورنځو کې پروت دی او روح دې په امریکا کې چکرې لګوي، په بیت الله کې چکرې لګوي. نو روح خو د هر چا په منډه تړلی دی. دا سره تعجب خبره نه ده. سبحان د تعجب اله راځي چې روح او بدن دواړو سفر کړی. اسرا د شپې تلل کړي دي، بعبده بنده خپل، دا روح او بدن دواړه یې بوتلی دي. لیلن، نو اسرا د شپې تلو ته وي. دا لیلن پکې ولې راغی؟ علما وایي دې کې اشارت دی چې دا په ډېر لږه شپه کې شوی دی. تنوین د تنکیر د تقلیل لپاره دی. اسرا بعبده، د شپې بیا بوتلی دی خپل بنده. روح وجود دواړه ولا بوتلی دی، یوازې روح نه، ځکه تعجب دی. او لیلن لږ د شپې لږه حصه کې، پوټې نه حصه کې دا کار شوی دی. او کوم ځای نه یې بوتلل کړي دي؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د بیت الله د جومات ته د بیت المقدس جومات ته پورې، بیت المقدس چې ورته ته وي، هلته یې بوتلی. نو دا خو اسمانونو ته هم تل شوي دي. د هغې ذکر دلته رانغې د دې دوو جوماتونو ذکر راغی. نبي علیه السلام ته دا خبره ښایي چې یو قبله دې دا ده، بله به دی هغوی دا یو قبله دې دا ده، بله هغه د پیغمبرانو وا قبله به مستی، او هغې قبلې پورې به مسته حکومت رسي. لکه دلته د حکومت هغې قبلې ته به د حکومت رسېږي. او قبله خو د انسان د عبادت یو ډېر لوی اهمیت لري. الله ورته ښایي چې ستا دین لکه د پخوانو پیغمبرانو د دینونو پورې محدود دین نه دی، یو عالمگیر دین دی. د شپې که تلل وی نو کافرانو به اعتراضونه، که د خوب تلل وی نو کافرانو به دونه اعتراضونه نه وی کړي، هغوی په اعتراضونه وکړل. او بیا د ابو جهل او بعضې داسې د دوه درې ورځو مسلمانانو، دوه درې ورځې په اسلام کې شوي وي یا 15 ورځې، هغه مرتد شو واپس. هغې وی دا به څنګه چې دا ویښې تلل شوي دي اسمانو ته، دا خو زموږ عقل نه مني. نو که د خوب تلل وی نو د هغې نه څوک مرتد کېږي نه، هغه بیا سړی وما اریناکه څنګه دی رؤیا الا فتنة للناس، د بعضې خلکو دپاره یو لوی فتنه وګرځېد. چې نبي علیه السلام مبارک واپس راغی نو ام هانې ته الوې، ام هانې وی زه خو توده وې او زه خو د دې خپلې کوټې نه ستا د دې کوټې نه دغسې دوه فرشتې رالې او په مخ مې دومره عجیب و غریب سفر وکړو. په ویښه وې وی چا تعلو نه مې کړ. ولې؟ اوس به دا خلک پراپېګنډې درپسې نورې جوړوي، څوک په یو سوی او څوک په بل سوی. پام کوه چاته غږ ونه کړې. نبي علیه السلام یې څنګه حل نه ویم؟ الله بوتلم، دا خو عظیمه کارنامه ده، ما له خو خدای لوی کرم په ما په لوی احسان یې را باندې وکړه، څنګه ونه ویم؟ نو راغی نو ابو جهل وله د ټولو نه مخکې په مخه ورغی. ابو جهل چې تپوس کوي وایه که نه هلکه نن څه نوې ناشنا ماشنا خبر در سره شته که نشته؟ مذاق یې او ټوکې کولی. نبي علیه السلام وفرمایل ولې نه، نوې خبر شته؟ وی څه دی؟
وی بیګا په لږ وخت کې خدای بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او د اسمانونو نه پورته د الله ملاقات او بیا جنتونو او دوزخونه راته خدای ښوولي دي. وی دا به په ویښه یې کم نه په ویښه تللی وی د خلکو مخکې به ووایي. هغه مطلب دا و چې دا خو د خلکو مخکې دا خبره د ټولو نه ده، د خلکو مخکې به ووایي. وی او بلکل بیا هم د خلکو مخکې بس خلکو ته ابوجهل چغې کړی. بس ابوجهل خو خوشحاله و چې ودرېږه داسې خبره وکړه چې دا ټول د قابله د منلو نه ده. نو دا ټول خلک به ترې بدګمانه شي، دا خپل به هم ترې اوس پردي شي، دنیا پرې راغونډه کړه. راشه که نه وي نن خو دا ملګري نور سوی وی سوی. نو نبي علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه. ګوره د خدای پاک پارشي کې حکمت دي. که پیغمبر علیه السلام داسې وی چې راشه د ما د معراج سفر شوی دی او د هغې بیان کوم، نو کافرانو خو په غوږونو کې ګوتې منډلې، چېرته یې د پیغمبر علیه السلام خبره منله او غوږونه کې به مالوچ ورکول، وی جادو را باندې اثرونه کې. نو خدای والا داسې یو فضا جوړه کړه، یو فضا ورته داسې جوړه کړه چې په خپل هغې مطالبه کوي مونږ ته وایه او د مسخرې او د ټوکو په بنیاد یې مطالبه کوي. نو حضور پاک ورته ټوله قصه وکړه. چې قصه یې وکړه نو هغوی لاسونه ټپول شروع کړل او شپیلي والې شروع کړل او خنداګانې شروع کړې. وګورئ ورته په دې دومره لږ ساعت کې یو کس ورغی تپوسونه ترې کوو. بیت المقدس جومات ته لاړې وې یو، نو چې کومو کسان شام ته تلي او د بیت المقدس جومات ته یې کتلي وو، هغوی ودرېږه موږ درته تپوس کوو څو دروازې وي د جومات، د ښار څو دروازې دي، د ښار نقشه څنګه ده، ښار کې غټې غټې آبادۍ بازارونه څنګه دي. خو چې دا تپوس یې د نبي نو بس خلک چپ شو. هلکه وایي اوس پرې پته ولګي چې ته تللی او که نه یې تللی. وایه حضور پاک فرمایي چې دا تپوسونه یې ما نه شروع کړل، نو په ما باندې پریشاني راغله چې خدایه اوس یو سړی د شپې یو ځای ته لاړ شي او صرف 2 رکعته لمونځ پکې وکړي، نو هغه ته دا پته نه چې د جومات څو دروازې دي او د ښار څو دروازې دي. چاته څه پته لګي؟ د شپې لاړ په تیاره کې او په 2 رکعته لمونځ یې وکړه راغی. تاسو موږ سره په دې جومات کې هره جمعه د جمعې لمونځ کوئ، نو که د تاسو نه تپوس وکړم چې څو څپرې زموږ په دې حال کې، نو ډېرو ته پته نه لګي. که ده لګي در پته نه لګي. که دا درته ووایم چې زموږ په دې بره چت کې څو بیمان دي، خدای شته څونه مونځونه هم پکې کړي، دا پته هم درته نه لګي. یو شي ته چې را چا توجه نه نو د هغې نه څوک نه خبر. زه دا پټکې د څه پټکې وې هر سهار یې وې ور ماښام یې روانې، که درنه تپوس وکړم چې ستا د دې پټکي څو ووهلې دي، کاکا زه د ولونه څه خبرې ما ته څه پته لګي. دا چاته پته لګي؟ څه چاته پته نه لګي. اوس که دا تپوس وکړم چې کومه کوټه کې سملې زه وایه که نه د هغې کوټې څو لاړې دي، د خپلې کوټې لاړې به هم درته نه معلوم. انسان چې کوم شي ته توجه ورکړي نو هغه ته معلوم وي، او چې توجه وله ورنکړي نو خو چاته نه معلومېږي. ته پټې کرې شوتل دې پکې وکره نو زه باړی درته معلومې دي، او غنم دې وکرل دنه تپوس کوم څو باړی غنم دي، یاره ما نه خو یېري چې څو باړی مې پکې جوړې کړي دي. نو نبي علیه السلام لږ ساعت نه لاړ، هغه ته څه پته وه، پریشانه شو. جبریل علیه السلام راغی. ولې پریشان یې؟ ګوره د نبي علیه السلام او د جبریل علیه السلام ملاقات خو به په معمولي وختونو کې دا تپوسونه چې کیسه به کوم، ورته ووایه چې یو جواب در کوم. بلکل موږ دله انتظام کوو. څنګه انتظام کې؟ وی به دا زمونږ کار دی. وی بلکل وایه چې څه تپوس کوی درته یې ویم. نبي علیه السلام فرمایي بیت المقدس الله راواغېسته او ما ته د مکې مکرمې دا ټول ښار سره د جوماته د مکې مکرمې په یو غر د پاسې راته کېښود. ټوله نقشه ورته را مخکې شوه. خلکو به په خوی اعتراض کو، وی دا ممکن چې ښار دې راوړي. اوس خو قصه اسانه تا ته په کمپیوټر کې ټول ښار ښکاري که نه ښکاري؟ په ټي وي کې راته ټول ټي وي څه کې دی، موبایل ته دې ګوره، په موبایل کې د ټوله نقشه ښکاري که نه ښکاري؟ ټول ښار یې راوړو په دا غر د پاسې یې ورته کېښود. دوی به تپوس کو څو دروازې دي د جومات، دروازې به ورته راوړې دي لکه تا ته چې په دې کمپیوټر کوم شی راښکاره کېږي. دوی به څه تپوس کو، دومره دروازې دي. د ښار څو دروازې دي نقشه ورته ښکاره وکړه، لکه په دا کمپیوټر کې درته هر څه اوړې راوړي که نه، هر څه ښکاره دي، دومره دروازې دي. بازارونه څو دي، هلته به ورته ښکاره شو دومره بازارونه دي. کلي کوم طرف ته دی، دی خو جومات به کوم طرف، خو چې څه تپوس یې کوم مخامخ ورته هر څه ښکارېدل، د هغې جواب به یې وله ورکړي. حق حیران شو، وایي سم مسله ده. اخره کې پې دې الزام ولګاو ولید ابن مغیره، هغه وایي داسې کار دی چې دا جادوګر دی، زبردست جادو. خبره والا په جادو باندې حضور پاک ورته وی ودرېږې. یو کس پکې دا تپوس وکړو، وی ته چې بیت المقدس ته تلې د شام کې دی هغه، نو زمونږ قافله چې شام ته تلې ده کوم ځای وه؟
د ټوکو په بنیاد مسخره کول او ټوکې کولې نبي علیه السلام مبارک پورې. او نبي علیه السلام ورته د هغې جواب هم ورکړ، وایي ستاسو قافله د شامه را روانه ده او 3 ورځې پس به د چهارشنبې شپې نه مخکې دلته را رسېږي. او وایي زه درته د هغې یو نښه مخیمه، وایي یو خړ اوښ دې مخکې دی، خړ اوښ د ټولې قافلې نه، او په هغه خړ اوښ باندې 2 بوجۍ بار دي، یو انډۍ یو طرف ته دی د بوجۍ او بل انډۍ بل طرف ته دی. او دې قافلې والا نه تپوس وکړې چې زه تلم نو پلانکي ځای کې یو اوښ ورک شوی و، نو ورپسې ګرځېدل نو هغه اوښ یې را پیدا کړ. دا تپوس ترې وکړې چې پلانکي ځای کې درنه اوښ ورک شوی و که نور ورک شوی. وایي زموږ 2مه قافله، وایي ستاسو 2مه قافله پلانکي ځای کې روانه وه. او وایي د هغې نه ته الویم، وایي زما براق د هغې خوا کې په منډه تېر شو، نو یو اوښ د هغې ویرېد نو را پرېوت، نو خپۍ ماته شو. د هغې قافلې او په هغه قافله کې زه ودرېدم، نو د پلانکي سړي په اوښ باندې اوبه پرتې وې په کوزه کې، نو هغه اوبه مې راواغېشتې، هغه مې وڅښلې. زه تپوس ترې وسوکې چې قافلې م راشي، چې دې قافلې راورسېدلې، نو دوی د قافلو والا نه معلومات وکړل چې هلکه تاسو ته څه ناشنا څه مسله خو نه ده پېښه. ما یو قافلې ورته وایي او وایي ناشنا مسله خو پېښه ده، وایي څه اوښ خو دنه ورک شوی، وایي پلانکي ځای کې دنه اوښ ورک شوی و، نو هم پیدا کړه بیا. او همغه هغه ایرو رنګې خړ اوښ ترې مخکې را روان و، 2 بوجۍ پرې د پاسه بار وې. او د هغه بلې قافلې نه تپوس وکړه، وایي تاسو ته څه نوې ناشنا خو نه وه پېښه؟ وایي نه نور خو څه نو خو یو اوښ ویرېده او را پرېوته او خپۍ ماته شوه. چې د چا اوبه نبي علیه السلام څښلې وې د هغه نه یې تپوس وکړه، وایي لکه ستا اوبه؟ یاره وایي نور نه یم خبر، خو کوزه کې را سره اوبه وې په لوښي کې، ځان سره مې په اوښ تړلې وې. وایي چې بیا مې جس شو چې مې وکتې اوبه پکې نه وې. مې چې د اوبه څه شوې؟ وایي ما وایي چې توی شوې خو هم نه دي که کته وچه او ما څښلې هم نه دي، دا به هوا سره وچې شوي. نو بیا مې چې دونه اوبه خو په هوا هم نه وچېږي. نبي علیه السلام ورته وایي دا خو د کلي خلک وو، یو بل سره که کافر وو، نو د بعضې کافرانو د نبي علیه السلام منځ کې خپل تعلقات هم وو، اوبه د نوی ما څښلې. دا خبرونه یې ورته ووایي. سره د دې نه زما وروڼو هغې بیا هم په پیغمبر علیه السلام د ساحر او د جادوګر الزام وکړ، وایي دا د سحر او دا د جادو. بره یې وروڼو څه وکړل؟ تېره جمعه مې درته ویلي وو چې نبي علیه السلام له یو تحفه چې الله ورکړه د 5 منځونو تحفه یې وله ورکړه. 2مه تحفه یې وله څه ورکړه؟ 2مه یې وله د دې سورت بقرې د آخري 2 آیتونه ورکړل، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. دا د عقیدې متعلقه وده. او بیا وروسته لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. دا دعایه او د الله طرف یو عظیمه تحفه ده، او په مسلمانانو د الله لوی انعام او لوی اکرام دی چې په تاسو باندې هغه مشقتونه بني کوم مشقتونه چې په پخوانو امتونو باندې، هغه سخت عبادتونه هم در باندې نشته کوم عبادتونه چې په پخوانو امتونو باندې وو. د هغې به روژه در ورځې او د شپې یو شانتې وه، او د شپې به بیبیانو ته نه نږدې کېدل په روژه کې، ستاسو دپاره هغه اسانتیا ده پکې. زکات د هغوی سختو زموږ اسان دی، او چې ګناه به یې وکړه او سهار به پاڅېدل په دروازه به یې ورته لیکلي وو چې نن دې دا ګناه کړې ده، د دې مشقتونو او تکلیفونو نه خلاص شي. نو نبي علیه السلام مبارک ته 2مه دا تحفه میلاو شوه. او 3مه تحفه چې وله ورکړه الله هغه دا ده، ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. که کوم سړی کافر او مشرک مړ شو، دی خو به ټول عمر په جهنم کې پروتي، د جهنم نه وتلی نشته. خو چې کوم سړی مسلمان مړ دی، نو که نیک عمله دی نیغ په نیغه به دی، او که بد عمله دی نو دی به هم د بد عملۍ د وجې نه د مسلمان به د ګناه کبیرې او بد عملۍ د وجې همیشه په دوزخ کې نه، دوزخ نه به وباسم، اسانتیا به ورسره کوم، څه ګناه به ورته داسې بخم، او څه به ورله سفارشیان پیدا کوم، عالمان به سفارش کوي، قاریان حافظان به سفارش کوي، شهیدان به سفارش کوي، قاریان به سفارش کوي، او نیکان به سفارش کوي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپله سفارش کوي. دا یو سانتیا درته پیدا شو. دا تحفې نبی علیه السلام ته میلو شوې. او یو حدیث کې راځي الله دې تپوس وکړه، وی وایه که نه، وی کوم صفت دې خوښ دی، یو لقب دله در کوم خو چې کوم لقب دې خوښ دی، وی الله زما د عبدیت او د بندګۍ لقب خوښ دی، عجزۍ والا.
سبحان الذي اسرا بعبده اسرا برسوله لفظ استعمال نشو ځکه چې پیغمبر علیه السلام د پاره خو د شرافت وی مرتبه د پیغمبرۍ او د رسالت ته د الله د طرف نه خو د رسالت دپاره موقوف علیه او بنیاد چې دی هغه کامل بندګیت دی نو پیغمبر علیه السلام کې بندګي ډېره زیاته کامله وه د دې وجې نه رب العالمین ورته د رسالت او د نبوت لوی تاج ور په سر کړی دی وی ډېر څیزونه مې ولیدل بر دا اوس دوه قسمه معراج دی دلته کې یو یخزتن یو منامن د خواب او د ویښې بعضې څیزونه د ویښې په معراج کې لیدلی شوي دي او بعضې څیزونه د خوب په معراج کې لیدلی شوي دي د بعضو فرق په احادیثو کې شته او د بعضو ذکر په احادیثو کې نشته چې دا د ویښې هغه معراج کې دي او که د خوب په معراج کې دي خو به هر کې نبي علیه السلام فرمایي جنتونه مې ولیدل ډېر ښایسته ښکلې مزېدار جنتونه مې ولیدل او فرمایي وی داسې جنتونه مې ولیدل چې جنتونه کې کومې ولې بېدلې ولې نو هغه ښایسته ښکلې ښکلې د هر جنتي په کور کې څلور ولې دا مې لیدلي دي یو د اعلا پیو یو د سوچو شرابو او یو د سپینو اعلا مزېدارو اوبو او یو د شاتو خو د جنت د شرابو متعلق لیکي چې په هغې کې به نه سرخوږي وي او نه به پکې نشی د جوسو په شکل کې لکه څنګه چې د عام جوس خلک سکي او دله پې خوند ورکوي دغسې د لذت دپاره به استعمالي وی خوره نبی علیه السلام فرمایي وی د جنت خوره چې ده وی دا زعفران دي زعفران د جنت خوره او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی عمره وی ستا محل مې په جنت کې ولیده وی ستا د محل خوا کې یو خشته وله بېدله او یو خشته جینۍ پې ناسته وه او هغې به په مخ اوبه چولې او چې اوبه به ترې واپس د مخ نه بېدلې لکه د ملغلرو به دوړېدلې نو یې ما تپوس وکړو چې دا محل د چا دی دا ډېر لوی عالیشان محل نو وی چې دا د عمر دی بخاري شریف کې دا حدیث راځي وی عمر ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شوه چې سنت ته خو ډېر غیرتي عمر کې غیرت زیات و چې صاحب زما کور ته بې زما د اجازت نه ولې وردننه وی ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شم ستا محل ته نو حضرت عمر فاروق د خوشحالۍ نه وجړل ابیکه اغارو یا رسول الله د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم چې ته ولې بې اجازته چې ته زما ګوټ کور ته ننوتې وې زما دپاره لویه خوشحالي او یو روایت کې راځي بلال ته به خندل نبي علیه السلام وی بلال ستا د جنت محل مې لیدلی دی او ستا ښځه مې لیدې ده ډېر ښکلی محل عظیم الشان او دقسې یو وله و یو جینۍ پې او په مخ اوبه چولې ډېره خوبصورته وه نو ما تپوس وکړو وی د دې نه په خپله تپوس وکړه نو ما ترې تپوس وکړه ته څوک یې دا محل د چا دی وی دا ستا د یو امتي د بلال دا د هغه محل دی او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راغلم دا څیزونه مې ولیدل ناشنا جنتونه حضرت ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته فرمایي وی امت ته دې حکم وکړه امت ته دې حکم وکړه چې جنت کې بعضې ځایونه داسې دي چې هغه خالي میدانونه دي ونې هم شته بنګلې هم شته بلډینګونه هم شته خو د حدیث معنا چې علما کوي ادا چې بعضې پکې خالي میدانونه هم شته د هر چا په جنت کې هغې کې به خدای وله بوټي کري خو بوټي به په څه کري وی تاسو د الله تسبیحات زیات وایې نو چې څوک یو ځل تسبیح ووایي هلته به وله بوټي نال شي چې څوک دوه ځله تسبیح ووایي نو هغه له به دوه بوټي نال کېږي او چې څوک درې ځله تسبیح ووایي درې بوټي به نال کېږي او د جنت که ته وایې دا خو به زه په زرګو تسبیحات ویم نو د زرګو بوټي به دله خدای نال کوي هغه جنت داسې نه لکه د دنیا دوه کناله یا کناله یا یو مرله او دوه مرلې ځمکه د ټولو نه لاندې جنتي په بخاري کې حدیث دی په مسلم شریف کې هم شته ټولو نه لاندې جنتي بلکل چې د هغه نه لاندې مرتبې والا بل نه نبي علیه السلام فرمایي چې بلکل د دوزخ نه یې راوباسي د دوزخ نه او دا اخیری مسلمان فاسق په دوزخ کې دی او راوی باسي او جنت ته ور مخامخ کې نو الله به ورته وایي ځکه نه وی شا به غواړه څه غواړئ دی به یا خدایه ماله څه راکړې جنت خو ډک دی ابوتار څه ډک ښکاري وی ډک نه دی غواړه شا به
نو د دنیا لس چنده د دې ټولې دنیا لس چنده غټ جنت بوله خدای وایي دا دنیا چې لس چنده را یو ځای دونه بوله خدای وایي ولې هلته داسې ژوند خو نه دی لکه ستا چې دا دلته کم ژوند دی هلته به درته هغومره کوټې شي ښکاري د هغې داسې مثال دی لکه یو میږي ته ستا دا 2 کناله کور ټوله دنیا ښکاري میږي وایي خدای دا خو د دې سر نه چې هغه سر ته رسېږم نو 100 کاله کې به رسېږم میږي ته ستا دا کور یو لویه دنیا ښکاري لیکن تا ته پوټینی شی ښکاري دغه رنګې دلته چې موږ د جنت تصور کوو موږ ته ځان د میږو په شکل ښکاري او جنت راته یو لوی حیثیت ښکاري او چې هلته ورسېږي نو حیثیت به دې بیا بدلي د سترګې په رپ کې به یو ځای ته رسېږي طاقت به دله خدای دومره درکړي نه در باندې خفګان راځي نه در باندې شپه راځي نه در باندې ستړی راځي په جنت کې او نه دله خوب راځي نه درله بیماري راځي نه دله لوږه راځي نه دله تنده راځي نو بیا خوراک څښاک څه دپاره کوې چې وږې کېږي تږې کېږي نه دا د خوند دپاره لذت ټیسټ دپاره لکه یو سړی موړي او د موړوالي د پاسه الوا خوري یا کیر خوري او یا فروټ خوري یو وږې خو نه دی یا یو سړی تږي نه دی یو ځای ته لاړ شي او څوک ورله جوس راوړي چې دا جوس څښه د لذت او د خوند دپاره یې څښي دقه رنګې جنتي مثال نو خدای دې وله بوزه د نبي علیه السلام یو صحابي تپوس وکړو وی د الله رسوله وی په جنت کې سونه شته یو و د دنیا د اس په شانتې نه وی د سور یاقوت اسبی وزرې به وي او چې ته پې سور شي چې کم خوا رسېږي هلته به پې ورسېږي دا جزونو ته نه ګورې د دې جزونو خپلې وزرې وي که نه چې پکې کښېنې کم ځای ته رسېږي نو رسېږي د سور یاقوت او بل چې بل صحابي بل تپوس وکړو بل نو پیغمبر علیه السلام په آخر کې ټولو له جواب ورکوي وی خدایم وله بوزه صحابو ته وایي نو وی چې ته پکې څه غواړې نو امر الله خدای پاک درکړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي او څه په څه سوال کوې د خدای نه به خدای درکوي خو کوم غیر مناسب څیزونه دي د هغې سوال به د انسان پړه کې نه تېر د غیر مناسب باندې تپوس وکړو نسوار به پکې میلاویږي او که به نه میلاویږي ځکه چې الله وایي چې ته څه غواړې زه به یې دله درکوم ما یې د نسوارو ډبلی هلته نشته او د نسوارو برغی شته هلته نشته دا شی به د انسان پړه کې د دې تصور نه راځي دا به غواړي نه دی به نفرت یې د انسان د دنیا د دې ګنده څیزونو د بل ښځې ته کتل د بچو د راوړلو د دې تصور به د انسان پړه کې نه راځي د دې نه به نفرت دا به نه غواړي دارنګې د چا ازمې د چا پلار په دوزخ کې پروت دی او کافر دی د زړه کې به د هغه د بښنې سوال نه راځي زړه کې بیا نو دا تصور نه راځي چې زه ورله دا سوال وکړم او دې دې وبخلي شي او جنت ته دې راشي دوی جنتونه مې ولیدل او دوزخونه مې ولیدل الله دې مستعد غټ دوزخونه یو درز مې واورېده تپوس مې وکړه چې دا غرض د څه دی جبریل علیه السلام مې دا چې کله الله دوزخ پیدا کله نو یو غټه تیږه دی د دوزخ د سر نه ورخوشې کړه نو اوس یې ویښ ته ورسېد اوس ورسېد الله دې معافي وکړي دا یوه غوټه دا د دوزخ د سر نه ویښه پورې دا څومره اربونه کاله مزل کړه خدای خبر چې دوزخونه کله الله جوړ کړي دوزخونه او جنتونه د مخکې نه تیار پراته دي د مخکې نه دا معلومېږي مخکې نه تیار دي هلکه وایي دا دومره لوی جنتونه به کوم ځای او دا دومره دوزخونه به کوم ځای نو د خدای د دنیا تپوس مه کوه اوس هم ستا ساینسدانان وایي داسې سیارات راښکاره شي داسې سیارات چې تر ننه پورې د انسان ساینس هغې ته نه دی رسېدلی داسې سیارات هم په دې عالم کې شته په دې مخلوق کې الله تعالی ډېر لوی قدرت دا موږ مثال خو د ماشو د میږو دی بل یو سړی دی هغه سره یو غټ کاڼی دی هغه اوچت کې و د دې سړي د کپرې لی راوبری وي دا سړی چخڼې شي ریچې شي او دا کاڼی ټوپ کې هلته ودانګي سړی بیا ورشي کاڼي پسې چې راوړي یې د ده سر بیا جوړ شوي نو بیا یې پرې ولي نو بیا سر چې پړ شي نو کاڼی بیا ټوپ کړي دی بیا ورشي کاڼي پسې یا کاڼی راوړي سر یې بیا جوړ شوي نو بیا یې ولي او دی ورته غټې چغې وباسي نبي علیه السلام دې تپوس وکړو وي دا څوک دی وي ته راځه مخکې به خبرې بل سړی مې ولید چې د هغه په دې وخت کې یو چاړه ورکړي
یو کونډه تاو چاړه او اول په دې وختي کې ورکړي او د سټه پورې وله دا وخت کې وشلی دې ورته چغې وباسي او بیا وله دا چاړه دې بل وختي کې ورکړي دې سټه پورې وله وشلی دې ورته چغې وباسي وینې ترې بهېږي نو چې دا وله وشلی نو دا جوړ شوي دا وله بیا شلی چې دا وشلی نو دا ورته جوړ شوي دا وله بیا شلی او یا په قینچو تې شونډې پرې کوي الله دې وساتي دا څوک دی وی صبر وکړه مخکې ده وی مخکې لاړم د وینو دریاب دی د وینو او خوټ کېږي او د هغې په میانځ کې یو سړی دی لامبو وی غاړې ته راځي نو چې دې غاړې ته راورسي نو په غاړه یو بل سړی دی کاڼي ورسره پراته دي نو کاڼي روچت کړي او غوزار وکړي دغه لامبو زر په دا خوله کې وني رستا په خوله ولګي او د کاڼي دوم زوري چې د دریاب میانځ ته ورسوي نو د هغه ځای نه بیا په لامبو راځي غاړې ته نو چې دا یې غاړې ته رانږدې شي نو دی بیا په دې خوله کې ولي نو دومره یې زوري چې بیا د دریاب میانځ ته ورسوي ما وی دا څوک دی دا خوار خو په وینو کې په خوټ کېدلو وینو کې ژوند تېروي وی مخکې ده مخکې لاړم یو غار مې ولید لکه تنور په شان دننه فراخه دی او خولې تنګه ده او پکې بربند سړي او ښځې هلکان جینکې دواړه بربند او پکې سوځي او چغې وباسي او وی چې دا اور کله لمبه وی نو وی دوی سر له راشي وی زم چې راپروزي ته وی بیا لمبه ښکته شي نو دوی پکې ویښله لاړ شي ما دا څوک دی وی ته راځه مخکې لاړم وی چې مخکې لاړم بل یو سړی مې ولید یاره تانبې نوکانې یې تانبې او په دې مخ یې خارق لګېدلی او ځانګرۍ دا وینې ته بېږي بل سړی مې ولید دا څوک دی مخکې ده بل مې ولید مرداره غوښه ورته پرته ده چینجي پې لګیا دي په هغه غوښه او ستا بینتې ځي او دې وږې دی لګیا دی په هغه غوښه او خوري او فرشتې مو له ټس ورکوي خدای دا ستا بیت غوښه بل سړی مې ولیده چې مخکې ورغلم چې هغه مې وکته نو خېټه داسې ده چې د لوږې د مري او کاڼي رالي دا کاڼي ریزي او په دا خوله کې ورکوي او په هغې کې ټکونه لګوي او تېروي وی چې ټوله شپه مو ګرځولم وی مې کې دا څوک و جبریل علیه السلام راتاله وی هغه ړومبې چې دې ولي چې دا سر به یې وله په کاڼي میده کو دا انسان دی چې خدای وله د قرآن غوندې لوی نعمت ورکړی دی نو د ورځې م وله توجه نه ورکوي او د شپې م ودي تلاوت یې نه کوي دی د قبر عذاب دی د قبر عذاب چې مړ شي دا سزا شوه لوی نعمت مې د قرآن په شکل کې درکړه د ورځې دې په عمل ونه کړه او د شپې دې خوب وکړ او تلاوت یې ونه کړه لاړ شو هغه دویم چې ته ولید چې وښکې به یې وله شلو دا دروغجن سړی دی چې په دنیا کې دروغ وایي دروغ باید سړی دروغ خطرناک جرم الله قرآن شریف کې فرمایي لعنت الله علی الکاذبین وی دا دروغجن زما د رحمت نه لري دروغ ولې بعضې خلک د بل مسلمان د خوشحالولو دپاره او څوک د بل د بچکولو دپاره او څوک د ځان د مشورېدو دپاره او څوک د پردي مال د خوړلو دپاره بې ځایه دروغونه وایي دا لوی جرم دی دروغ چېرته مه وایه پام کوئ یو انسان خوشحالېږي او که خفه کېږي ولې دروغ وایي په بعضې موقعو کې توریه جایزه ده توریه دې ته وایي چې د یو خبرې دوه رخی تا ته مجبوري وي او ته یو رخ پرېږدې او بل رخ یې وایي یو سړی درنه تپوس وکړي مثلا یو دشمن چا پسې راغی او هغه دا تا نه تپوس وکړي چې هلکه پلان کې څه شو که ته ورته وایې چې دلته دی نو ولي یې وجنې یې که ته ورته وایې چې نشته دلته نو بیا به دې ممکن ده چې دروغ ګناه کې راځي نو دې ځمکې ته ګوته ونیسه وایې دلته نشته او په دا ګمان وکړي چې سړی په دې جومات کې نشته او تا دا خیال وکړه چې ځمکې ته یې ګوته ونیوه چې دې ځای کې نشته دې ته توریه غوندې وایي یو لفظ دوه معنی وي ته یو معنا والی او بل سړي ته دې بله معنا ورمخکې کې نو دا هم د ضرورت لپاره په بعضې موقعو کې جایز ده او یا یو څو ځایونو کې دروغ نورو ځایونو کې هم جایز دي یو هغه وخت کې چې جهاد لځې د جهاد په میدان کې دشمن ته دروغ ویلی شي چې ځان ته بچ کړي هغه راګیر او دویمه موقع دروغو د دوو مسلمانانو چې روغه کوي نه خو یو بل پسې لګیا دي خبرې کوي نو که ته په دا میاشت کې دروغ ووایې چې جوړه یې راشي نو خیر دی او دریم ښځې ته په بعضې موقعو کې دروغ ووایې ښځه درته وایي ما له دا پلانکۍ جوړه راوړه او ستا وس نشته چې هغه جوړه وله راوړې او بازار ته لاړې نو که دې راونړه او ورته دې وایي چې ښځې راوخو مې دړه
نو خدان لغم دی وکړه نو خیر دی که څه داسې چلول دی ورسره چې د هغې د جنګ نه هم ځان خلاص کړې دا هم په بعضې مپو کې همیشه نه دروغ د دروغجن دغه سزا ده شونډې به دې پرې کوي د قبر عذاب یې دا دی دا د قبر عذاب دی خیرت خو چې بیا حساب کتابو شي هغه وروستو خبرې دي وی درېم چې تا کوم د هغه وینې په دریاب کې ولیده د لامبو والا دا سودخور دی سودخور الله یې د سود نه وساتي نن ډېر لوی سودي کاروبار روان سم د دنیا په سودونو باندې نښتې ده او په مختلفو طریقو خلک د سودونو کاروبار کوي سود ډېر لوی خطرناک جرم سود د خدای سره جنګ دی جنګ او په سود مال زیاتیږي نه یمحق الله الربا و یربي الصدقات الله وی د سود پیسه کې برکت نه دا ختمیږي او حلال بیع تجارت کوي کې به خدای فایده سود حرام شی دی خپل مال په زور حرام دی دا سود خور ابل چې تولید چې هغه مخ باندې د تانبین وکړ راښکل وینې ته بهېدلې دا غیبت والا دی غیبتي سړی دی نن سبا څومره غیبتونه دي او اوس خو د الیکشن ورځې را روانې دي ګټه به د لیډرانو وي او اخرت پې ته ځان نه خرابې څوک به د یو غیبت کوي یو څوک به د غیبت په لوی غم او په لوی قهر دا خلک څوک به د یو غیبت او څوک د بل غیبت او یاد وساتئ وروڼو د دې لیډرانو په سر یو بل سره جنګونه مه کوئ دا یو بل سره په اسمبلو کې بیا خاندي هلته ګپې شپې لګوي ګورئ هلته ښه یو بل سره د وروڼو په شان ژوند تېروي او د یو بل په غم خادو کې ناست پاست دي یو بل سره او دا ټول غټ لیډران د یو بل رشته داران دي هلته یو بل سره او تا جنګئ د چا په جنډه جنګي د چا په جلسه جنګي څوک د یو لیډر ښه وایي څوک تاسو له لیډر څه درکوي دې څیزونو نه ځان ساتئ دا پکې ضمني یو خبره وکړم اوس هم راته کوو وایي ستا په پټه چلیږي پټه به څه شي وي په دې ټي وي کې هم کله نشته ټي وي چې ته مې الیکشن ته ولاړ یا خدایه مې دا چا وي مې زه الیکشن ته نه یم ولاړ خدای دې خوشحاله کړي زه شکریا ادا کوم ما پسې 2 ټکټه یو ټکټ نه 2 خلک په ټکټونو پسې په زرګاو په لکو روپۍ او لګوي یو منډې سپارښتونه ما پسې دا هغه ځای نه 2 ولیکل چې ته ودرېږه الیکشن ته دا د هغوی یو مینه او ما سره محبت یو خدای دې خوشحاله کړي زه په دې شکریا ادا کوم او مې زه بیمار سړی یم زه دا طاقت نشم کولی ګران کار دلته مې درسولي نو خپل درس کې زملو ته مې منډې وم مخکې مې طاقت اوس مې هغه طاقت نشته بیمار یې نشم کولی نو ما خو ته انکار و مې چې خفه هم نه شي مشران دي علما دي چې خفه هم نه شي خوشحاله هم شي خو ځان مې امتې خلاص کړ خو بیا هم پته نه لګي دا ټي ویګانو والا پته نشته نه مې داخله کړې ده او نه مې څه بل څه کړي دي خو بیا هم راپسې دا دغه پراپیګنډې شروع میسیجونو کې مو اکثر کوي نو دا ډېر د اخباراتو کې هم راغلي ګران کار دی کار ګران دی نور د خدای نه به دا سوال کوو تاسو به هم کوئ او موږ به هم د خدای نه دا سوال کوو چې په دې وطن کې خدای د قرآن او د سنت نظام راوړي دا سوال به کوي او دا به هم د خدای نه سوال کوو چې خدای پاک نیکان او صالحان د دې وطن مشران جوړ چې غلا او ډاکوان وي او نیکان او صالحان دا سوال به د خدای نه کوو محنت به خو به هر کیف چې ما وې زه نه ژم ګورې ما ته ګرانه نو اصل دې پورې چې بیا سیاسي دور راغی څوک په فوجونو کې او په دوکانونو کې او په بیټکونو کې د یو غیبت کې څوک د بل خدای ته ګټې د هغې خلکو دي تاسو څه کوئ غیبتونه کوئ او یو بل سره ورورولۍ خرابوئ او په محله کې یو بل سره دشمنۍ کوئ غیبت لوی جرم وایي هغه بل سړی چې هغه مرداره غوښه یې خوړه چینجو وایي وی دا هغه سړی دی چې حرام خوري حرام خور دی حرام خور دی د قبر سزا ده دا مرداره به خوري دا د حرام خور سزا ده او بل سړی چې دې ولید چې هغه خېټه لوږې اوږې دی او کاڼي پکې ورچوي دا هم سودخور دی خو د سودخور مختلف قسمونه دي څوک په یو شکل کې سودونه کوي او څوک په بل شکل کې سودونه کوي دا نبی علیه السلام ته خدای پاک د قبر عذابونه مو جهنم یې ورته دوزخونه او جنتونه مو ورته خدای پاک وښود دا د حضور پاک عظیمه معجزه ده ډېره لویه معجزه
د دې نه غټه معجزه یو د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې لویه معجزه هغه د مارونو قرآن شریف دا لویه معجزه او دویمه لویه معجزه د معراج. اوس ستاسو ذهن کې به یو بل سوال هم راځي چې دا پیغمبران دلته په بیت المقدس کې او بیا دا پیغمبران بره په اسمانونو کې چې دا وایي. نو بعضې علما خو وایي چې خدای په دې قادر دی، دا پیغمبران خدای ارض هم په دې خپل وجود ارض ته رسولی شي. هېڅ اشکال په لږ ساعت کې خدای پاک رسولی شي. او بعضې حضرات وایي ویله دی روحونه جسد مثالي چې ورته وایي هلته ورته خدای پاک په دغه کې وښول په بیت المقدس کې ملاقات او بیا په اسمانونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درود شریف فضایل بیانون وی په ما درود شریف وایي من صلی علی عند قبری سمعته وی چې څوک زما د قبر خوا کې په ما درود وایي نو زه یې اورم. ومن صلی علی نائیا او چې چا په ما د لرې ځای نه درود شریف وی ابلغته نو ما ته د فرشتو په ذریعه رسیږي. ان لله ملائکة سیاحین فی الارض دا الله فرشتي دی په مخ د ځمکه چکرې لګوي یبلغوني عن امتی السلام او چې کوم دی په ما زما امتي سلام وي نو ما ته یې رارسوي. نو صحابو ترې تپوس وکړو د الله رسوله زمونږ دا سلام به تا ته څنګه در رسیږي؟ ته خو به خورې شوې وجود خو به دې ریزه ریزه شوي خورې شوې وی. نو نبي علیه السلام وفرمایل ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء وی خدای په ځمکه حرامه کړې ده چې د پیغمبر غوښه دی، ځمکه به د پیغمبر غوښه نه خوري. او فرمایي چې نبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدي وي او روزي ورته ملاوي. دا د خدای یو قدرت دی او پروردګار خپل قدرت ښکاره کوي. هلته قبر کې وي خو ګورې یو خبره ذهن کې واچوه دا چې پیغمبر د یو ځای نه بل ځای ته رسول دی دا الله په خپله وخت په خپل قدرت رسوي. ګورې پیغمبر په خپله نشي تللی او نه په خپله ځي، دا د الله غوښه ده یو ځای نه بل ځای ته ورسوي د بل ځای نه بل ځای ته ورسوي یا د خپل جسد سره او یا په روح سره. الله په دې قادر دی دا کار الله کولی شي. په خپله خوښه نه ګورې چې کوم ځای کې خوښ یې هلته ځان رسوي. دا خبرې ټولې غلطې دي. د هغې یو مثال به در په بخاري شریف کې یو حدیث نبی علیه السلام فرمایي امام بخاري دا حدیث یو ځای نه بار بار راوړی دی. وی زه چې کله د حوض کوثر په غاړه کښېنم او اوس دغه ورکوم اوبه ورکوم د حوض کوثر نو یې بعضې کسان دي زه به یې پیژنم نو دوی به ما له راځي حوض کوثر نه نو فرشتې به راشي په دا میاشت کې به ورته ودرېږي ما نه به یې مني. زه به ورته یم چې اصحابي وفي روایت اصحابي اصحابي خو زما ملګري دي دغه مې ملګري دي را پرېږدی چې اوبه وله ورکړم. دا فرشتې به وایي وی تا ته پته نه لګي وما یدریک تا ته نه خبر انهم بد دي خپل دین بدل کړی دی. لن یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم وی چې ته ترې کله را جدا شوې نو دوی خپل دین بدل کړی دی، مرتد شوي دي. دا یو څو کسانو چې هغوی د یو څو ورځو مسلمانان اسلام یې راوړی خو چې نبي علیه السلام وفات شو نو هغوی واپس مرتد شو. کچا د یو څو ورځو مسلمانانو د یو څو ورځو کچا واپس مرتد شو. نو دا هغه خلک دي چې ستا د وفات نه پس واپس تللی دي مرتد شوي دي. د نبي علیه السلام په وفات بعضې کسان دا کچه کچه مسلمانان د 2-3 ورځو دا واپس مرتد شو. وی ښه دا څنګه پیغمبر دی چې دی مري موږ خو یې دی به نه مري لاړ مرتد شو. نو نبي علیه السلام فرمایي چې زه به داسې وویم کما قال العبد فاقول کما قال العبد الصالح. عیسی علیه السلام چې څنګه وایي زه به داسې وویم وکنت عليهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتني كنت انت الرقیب علیهم چې تر څو زه په دنیا کې دې سره موجود وم نو زه خو ترې خبر وم نو دا خو ما د هغه خپلې پوهې خبره وکړه زما وخت کې دا مسلمانانو او چې تا زه بیا قبض کړم وفات ترې کړم نو بیا ترې خدای ته خبر یې زه ترې نه یم خبر. نو که د پیغمبر علیه السلام په خپل اختیار دنیا ته راتلی شي په خپل اختیار نو بیا د خپلو ملګرو نه ولې نه و خبر یې نه یم خبر.
دا د خدای خوښه ده چې کم خواته یې رسوي او کم خواته یې نه رسوي. روح یوازې روح هم وله رسولی شي او روح او بدن دواړه هم ورته رسول. کله یو څو پیغمبرانو سره ملاقات ولی شو، حضرت آدم علیه السلام سره. پیغمبران خو ډېر دي، د اوو سره ولې ملاقات وشو؟ نو وجه یې اوږده ده خو مختصر نه درته وایم. آدم علیه السلام سره ځکه لومبې ملاقات وشو چې دا ستا نیکه دی ښه، او چې څنګه ده هجرت کړی دی د جنت نه دنیا ته دارنګې به تم هجرت کوې د مکې نه مدینې ته، او چې څنګه دی په مخ د ځمکه خلیفه او د الله او د الله حکمونه یې رسولي دي، دا ډیوټي ستا په سر. او بیا په دویم اسمان کې حضرت عیسی او یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو، دی وله ولې غوره کړ. عیسی علیه السلام دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې څنګه عیسی علیه السلام په مخ د ځمکه ګرځېدلی دی او د خدای د دین د دعوت په سلسله کې دارنګې به تم چکرې لګې او ګرځې به، او چې څنګه د عیسی علیه السلام دشمني شوې ده نو ستا به هم دشمني کېږي، دشمنان به دې جوړېږي. او یحیی علیه السلام د عیسی علیه السلام د ترور زوی و، د هغه ملاقات لکه یحیی علیه السلام تر دین په لار کې تکلیفونه ورسېدل او شهید شو، دغه رنګې تا ته هم تکلیفونه رسېږي. دې نه پس به نور هم لکه احد کې د علیه السلام غاښ مبارک مات شو او د وجود نه وینې وبهېدل، خو دشمن به دې هلاکېږي څنګه د عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام دشمنان هلاک شو. او څنګه چې عیسی علیه السلام له مې معجزات ورکړي او انجیل مې ورکړی، تعالی به معجزات درکوم او کتاب به درکوم. هارون علیه السلام سره او د موسی علیه السلام سره ملاقات وشو، او په څلورم اسمان کې دا په درېیم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره وشو. دې کې دې ته اشارت دی چې څنګه د یوسف علیه السلام وروڼه د یوسف علیه السلام مخالف، په آخره کې خدای پاک بری یوسف علیه السلام به ورپورې تابع شو، دارنګې به ستا قوم ستا مخالف ګرځي، بیا به د آخره کې تابع کېږي. او د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام څنګه چې موسی علیه السلام قوم دشمني ورسره وکړه او خدای دې موسی علیه السلام بچ کړه، قوم یې غرق کړه، دارنګې ستا خلک به هم دشمني کوي او چې څوک د مخالفت کوي غرق کېږي به. او د هارون علیه السلام چې څنګه موسی علیه السلام کوه طور ته لاړ او هارون علیه السلام قوم د هغه ونه منه او د سخي عبادت یې وکړ، او بیا موسی علیه السلام راغی چې چا د سخي عبادت کړو هغوی ته سزا ورکړه. دغه رنګې ستا د دشمنان ابوجهل او دې خلکو له به خدای سزا ورکړه. او بیا اخره کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات، دې کې هم دې ته اشارت دی چې ته په دین کې او په شرایع او په اصولو کې به د ابراهیم علیه السلام تابع وي، او هغه بیت المعمور ته ډډه والې وه. نو اشارت دې ته دی چې څنګه هغه بیت الله هم د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړ شوی دی که نه، نو ستا د بیت الله غلبه به هم راځي. او چې څنګه د بیت المعمور طوافونه کېږي او عبادت کېږي، دغه رنګې به ستا د بیت الله هم په ډېر لوی تعداد کې به خدای پاک دا خلک مؤمنان جوړوي او د عبادت به کېږي. دا څیزونه نبي علیه السلام ته خدای پاک وښول. زما ورونو، یو خدا د حضور پاک ډېره لوی عظیمه معجزه وه، ډېره لویه معجزه نمبر 1. او دویم د خدای لوی حکمت پکې ده چې الله سره ملاقات هم وشو. او بل دا چې څوک چاته تقریر کوي یو شی لیدلی نه، لکه حج چالي کړی او د حج بیان کوي، او چې چا حج کړی او د حج بیان کوي، دواړو کې فرق شته که نشته؟ چې جنتونه او دوزخونه وویني او اسمانونه او فرشتې وویني او پیغمبران وویني او بیا بیان کوي، نو دا به بیا ډېر تاثیر وکړي په خلکو. لیدلی شوی لیس الخبر کالمعاینه، په سترګو لیدل جدا شی دی، او چې لیدلی نه خبر ورکوي هغه جدا شي. او بل د حضور پاک چې مکې خلکو کم تکلیفونه ورکړل او کم سختۍ پې تېرې شوې، نو دا د هغې په مقابله کې وله خدای پاک یو لوی نعم البدل ورکړي، یو انعام وله خدای پاک ورکړي. دا عظیمه معجزه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. دا معجزه د نورو خلکو نشته. حضرت عیسی علیه السلام الله اسمان ته پورته کړی په څلورم اسمان کې دی، او زمونږ عقیده ده چې جمدې ناست دی، او دا قیامت نه مخکې به یې خدای پاک راکوزوي، او د نبي علیه السلام د شریعت مطابق به دې خپلې فیصلې کوي او خپل عمل به کوي، او بیا به وفات کېږي، او د پیغمبر علیه السلام په کومه کوټه کې چې دفن دی نو په هغې کې یو قبر دی خالي دی، هغې کې به دفن کېږي. دا عظیمه معجزه شوه، او د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته خدای معلوم. زمونږ د الله د نبي علیه السلام په نقش قدم باندې عمل نصیب وګرځولي، او خدای د پیغمبر علیه السلام تابع جوړ